بیا زمون تر تاج محمد جی ټولو کې کشه د شاهرخ خان پلار د شاهرخ خان واده صاحب دا ټول باندې ول ٹھیک نو شاهرخ خان صاحب هغه ټیم کې زمون د تر چې کوم 1939 جی جی هغه کې چې کوم دی ایڈورډز کالج کې داخل ها تاج محمد سے تاج محمد صاحب ها جی ٹھیک نو هغه چې کله جیل کې واچولو دونیم کال هغه کې شو او ماشوموالی کې دونه لکه او هغه چې کله جیل نه راووتو نو هغه انجینیرینګ یا هغه ایڈورډز کالج کې خو ریګولر هغه جی جی نو هغه ایگزام پاتې شو ٹھیک 1942 کې هغه بار راووتو صحیح صحیح چې بار راووتو نو بیا هغه پرایویټ ایڈورډز کالج نه ایز ا پرایویټ کینډیډیټ اف ای کو ها جی بیا هغه سن 1946 کې چې کوم دلته نه بی ای کړی دا چې کوم د ایڈورډز کالج 7 ساله تقریبا باندې کوم شاهرخ ته انویټیشن تلیو چې تاسو مونږ تراشي تاسو والد صاحب زموږ زوړ سټوډنټ دی مونږ د خپل سلو کاله تاریخ د پاره هغه زوړ خلک نو هغه کې د انویټیشن دیتا دی لته ها جی ٹھیک نو هغه هم ریکارډ ما سره شته ٹھیک ایڈورډز کالج ریکارډ ما راغشته جی جی نو زموږ دا تایمه چې نو دا چې بار راووتو جی جی نو دې زما والد صاحب ته یار لالا تاسو خو نه کلاریږي د تحریک نه جی 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 او د انګریزان نه کلاریږي تاسو نیول نه ها زما تعلیم پکې خرابېږي لګیا دی تاسو دلته پېښور کې تحریک چلوئ زه به لاړ شم دلی کې خپل تعلیم وکړم ٹھیک 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 ها جی تاج محمد سے پدغه لا هغه ټیم هغه تقسیم هغه چې بس تقسیم کېدو 1946 کما تاسو ته یاد کو هغه ایگزام پاس کو نو هغه 47 48 47 کې دلته نه جی جی تقسیم وشو دی خان قیوم چې راغی زموږ د مشرانو باندې ظلم انتها شروع جی جی داسې چې لکه کساپر ٹھیک صحیح جی یارانه دوستانه خپل ځي او مخالفت ټولو کې غټ ٹھیک خان قیوم ته زما والد صاحب کړو بیا زګه چې مشهور سړی مو مضبوطه مو حوصله مو تاریخ مو سن 1952 کې چې کله دا تحریک هغه نو باچا خان چې کله نیولې نو زما والد صاحب نیولې نو د دې سره به دې څه کار کوله ټیک انګریزان خو به کولو زمونږ د خلکو بس کولو وړي کې چې کوم دی ډیر اسماعیل خان چې ډیره ګرمي او جی او جمی کې چې کوم دی هری پور جی یو زما والد صاحب واده شو ټولو کې اخره خاجي یو د مشر ټولو کې اخره مشر ټولو کې دغه علا بخش ټولو کې پهلا واده شو بیا شاهرخ خان پلار تاج محمد الته انډیا کې واده کو هغه یو ذاتی خبره باندې هغه رشتہ جوړه شوی ٹھیک بیا چې کوم د زما والد صاحب جی جی ٹھیک نو دا شاهرخ خان پلار چې کوم دلته نه تلیو تاسو ته چې څنګه مامخ کې کیسو کو چې هغه الته چې لاړو نو د شاهرخ د مور پلار نیکه چې ورته یاد کیو خو زموږ د اړه شو ګره جان محمد نیکه شو د پلار د اړه حیدرآباد والے چې حیدرآباد والے چې دا کې اکسیډنټ شوی نو دا ما خام کې الته واک کولو ټیک نو د تر هغه واک دوران هغه مخامخ هغه ته هغه اکسیډنټ شو نو دې اوچت کو د دې نیکه هسپتال ته یوړو هسپتال کې بیا وینه ورته ورکو د لا کالج دلی کې به سبق ویل ټیک او د شاهرخ خان چې کوم مورکه ده لطیف فاطمه جی هغه دا فائنل ایئر کې زموږ تر تاج محمد هغه فرست ایئر کې خاجي ټیک هغه ته دا پته نو چې دا د لور دا هغه ته دا پته نو دا زما کالج فیلو دي الته چې کله د وینه ورکو نو دای ټول هغه خبر شو هغه مراغ دلی کې حوزه خاص باندې دي کو خاجي نو بیا د وکالت کو نو هغه میل ملاقات شروع شو د شاهرخ مورکه لطیف فاطمه فرست کلاس مجسټریټ وا ټیک ها خبر نو هغه وکالت کو نه بیا وکالت نه پس زما تر چې کوم دی بیا د یو آیل ریفاینری مو هغه باندې هم یو کیس جوړ شوی به شاهرخ هغه کې ډیره غټه حالکه هغه کار پر خسته 1990 کې د دې پہلا فلم راغو دیوانه ساين د دل آشنا ہے کړو خاجي اور هغه له دیوانه ټیک 1990 کې نو هغه ټیم کې وی سی آر او کیسټ وی او جی نو ما پلار ته ویل مې راشه تاسو یو فلم خیم خاجي وی ویلا کو ټیک چې ما ولا ګولو نو څنګه چوکته وی شاهرخ نه خاجي ها مې دې موکا دې تا ګورا یار دا اوس په ګډي کې دا خو نه لګي خاجي هغه زوړ خپل زمون چې کوم دی وای تاریخ کې څومره هغه د کردار دی آزادی او سیاست او دا وګوره دا کوم ټوک دی اوه هغه بشران نو بیا هغه نه پس ډر راغو 94 پورې بیا به ډېر خوشاله دو ها چې یار واقعي now he is doing
something یس یس ډیفینیټلی special خی نو هغه چې کله ډر بازیګر دا راغو نو بیا به خوشحالي دو چې او یار خی نوم یې جوړ کړو ټیک خپل زیته او بیا خلکو ورته څه خلک انډیا نه براتلو نو هغه به ورته به ویل او چې را بیخي پښتون دی او پښتون سره پښتون دی صحیح نو دا هغه نه پس زما مشره خوره کې 1997 خی دا لاړه خی بیا شوټینګ ډوپلیکیټ فلم خی نو هلته خو څه رابطه نه و ولې چې ډېر یو غټ ګیپ دی پکې جی جی د مهیش بټ چې کوم فلم مهیش بټ چې کوم او یا نو دی ورته هغه شوټینګ ترمنځ आवाज وکړو شارو نو خپل زموږ کور کې نیک نیمز دي د خاریا خلک خی او ډیر نو هغه نیک نیم مونی ما مونی بیگم مونی باجی بټول یاد ټیک نو هغه आवाज وکړو د دې کې شاروخ ورنه 2 کال مشر دی جی ټیک هغه نه خی هغه 1967 پیدایش دی 28 جنوری 28 جنوری 2020 کې په رسیدلې دي کینسر نه او شاروخ چې کوم د 2 نومبر 1965 نو د تقریبا 2 کالو فرق و ټیک دا کار ورو خور او جی مشر نو دې आवाज وکړو شاروخ مې مونی دې چې داسې وکړو نو دې سیټ ته شو خی خپل سکیورټي ته وایي چې هغه چې کوم جینې ده اعظم غاړي ته راوړي دې سره بار چې آوټ ډور شوټینګ کوي کنه جی جی د مکیش مل کې د شوټینګ کوله خی نو د دې یو پورا یو بس غونته کې هغه تاسو څنګه چې ګوري بالکل نو بالکل هغه د پاره هغه ولاړو خی نو هغه کې دا د سره د خوند وو دا چې ورته ملاو شو نو خوند کیسه کوي چیرې ما د سه ملاقات نو لیدلې لکه ورو خور چې څنګه ملاویږي او یو مودا پس ملاویږي او څنګه چې جاړي ولکه دا پوره پښتون نو دا موږ پکې ولیدو بیا غنه پس ډیر خلک موږ ته چې زموږ د پیښور او زموږ د صوبې ډیر نامو ګرامي خلک دي د کې یو نوم دی رحیم شاه څنګه ټیک یو نوم دی زیک افریدي د دې لندن کې ورسره ملاقات شو خی ټیک نو هلته چې ملاقات شو نو یو هفته هغه شاروخ دې ته مېلمسته کړی وای چې دا د پیښور دی دا نو رحیم شاه چې دلته راغلو رحیم شاه سپیشل زموږ کور ته راغلی دی د ظالمانو خو پوره پښتون دی دلته راوغواړي زیک افریدي هم ورسره ټیک بیا یو ورځ زموږ د یوسف خان فلمونو ډېر غټ نوم دی آصف خان سوري آصف خان خی آصف خان د دې زوی ارباز خان جی جی ورځ د شپې څه 2 بجو ټیم دی ښایي. زما په موبایل رینګ راو ټیک چې ارباز خان ماته وی یار ته منصوري مې راوچی زه حیران شوم چې د شپې 2 بجې ماته چا رینګ وکول چې لږ ساعت پس پاسې کوم جی جی ماته زه ارباز خبرې کوم ته آصف خان دی خی وای زما یو هفته شاروخ سره هوټل کې جوخ په جوخ کمره وه خی او دا په خبر تر غواړه یار څنګه ما ورته آصف خان ته په خندا ویل مې زما چې جیداد دی کنه دا خرڅ کما ټول نو 2 ورځې سکیورټي نشم کولای نشي نو تاسو چې دا یادوي چې دا راوواړه او جی دا بس د پلار به سنبال کی حکومت نشي سنبالولو زه څنګه صحیح سنبال خبر ټیک نو خلکو مینا دومره ده د سره زموږ د پیښور د هغې د وجه ګامه خلک نه پیژني شاروخ خان خلک ډېر پیژني ټوله نړۍ دغه دا اوس نوې نسل نه موږ ولې نوې نسل د کتابونو نه دی نه لرې دی لږ تاسو 2001 کې چې تللی وې نو ملاقات شوی زه تاسو ته وایم کیسه کوم زه 2001 کې دلته نه چې لاړم جي نو زه تللی ما 7 سپتمبر 2001 6 7 سپتمبر ټیک ده زه په بس باندې تللی وم خی خی واګه باندې تللی واګه باندې لاړم زه چې لاړم ډېر ښایسته سفر و ټیک ډېر 11 غنټو کې موږ دلی ته ورسېدو خی 12 سپتمبر باندې د شاروخ نیویارک نه ممبئی ته فلایټ خی ها ټیک 12 سپتمبر باندې جی او زما 12 سپتمبر بمبئی ته راغلم ټیک نو زه بمبئی ته 12 سپتمبر باندې لاړم جی هلته 11 سپتمبر باندې 9/11 شو او ټوین ټاورز ټیک دا چې شو نو تاسو ته وایي چې دوی ورځې امریکا کې هر قسم فلایټ بند شي بن بالکل دلته د دې شوټینګو مدراس کې خی اوس فلم ما ته مدراس زه دومره فلمونه ګورم نه دي خی خلک راته وایي نو زه دومره فلمونه نه ګورم نو هغه چې کله دلته واپس راغوس ما زما په خیال 18 ورځې لیټ و صحیح او فلایټس لکه بندو د کنه دې خو شیډول لګنه جی 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 چې د ټایم خرڅ دی بالکل بالکل نو دې هلته نه راغو د شپې سه 3 بجې ممبئی ته او شپږ نیمې بجې فلایټ کې بیرته لاړو خپل یونټ ته چې کاجول او د دې ټول یونټ هلته انتظار کولو مدراس ټیک خی نو دا هلته نه روانه خی بیا زما هلته ملاقات وشو جي هغې سره خو شاروخ سره نه و چې
چې کله راتلم بیا د ټوین ټاور د وجې ډېر حالات سخت شو هلته پاکستان دپاره پاکستان خلک چې کم تلي وو هغو دپاره بیا بمبۍ کې او زه بیچلر وم هغه ټایم کې ټیک صحیح نو هغه انویسټیګیشن والا به هر ټایم به رانه تپوس کړو ته بمبۍ ته څنګه راغی ښه جي ته کله افغانستان ته خو نه یې تللی څه درې نیمې ګنټې ما نه د هغې انټرویو یو 3 ځل یې رانه کړي درې نیمې ګنټې زه ورسره ناست آخر تنګ شوم ښه جي مې یار ستا چې کوم کونسل جنرال ناست دی هغه ته ټلیفون وکړه چې یار ته دې بیچلر ته ولې ویزا ورکړې در بمبۍ نو ما وخندل ما ته یاره چې زموږ مجبوري ده موږ ته پته چې تاسو سم خلګي تاسو پسې زموږ 18 ایجنسیانې لګیا او بیا د 9/11 نه پس 26 لګیا دي 26-27 لګیا دي صحیح هر ټایم ستا په هر ټایم باندې دې ټایم کې ته دلته وې دې ټایم کې ته کور نه ووتې دې ټایم کې ته دې ځای ته لاړې ته دې ټایم نه دې ځای ته لاړې ټیک نو زموږ ته معلومات وشو چې ته څوک یې خو زموږ فارمیلټي زموږ مجبوري ده زموږ سرکار ته به راپورټ ورکړو ټیک زه پارلې هیل کې ښه جي د دلیپ کمار چې کوم اوس فلمونو کې یادېږي او زموږ د پېښور یو نوم دی یوسف خان جی جی د دې کور دی صاحب هغې کې د دې کشر ورور احسان خان ښه جي هغې سره ما 4 ورځې تېر کړي دي ښه جي او چې کله د کلکتې نه راغلی و د دې فلم شوټینګ و هغې کې دا بیمار شو ښه جي 2001 کې به تاسو به د اخبارونو کې به لیدلي ټیک ستمبر او اکتوبر ترمنځ هغه ده چې دا بیمار شوی دی او د دې هارت پرابلم شوی دی دا شوی دی ټیک هغې هسې یورین او د دې مسله وه سټامک پرابلم و ټیک لیلاوتي هاسپیټل کې دا ایډمیټ و دا دلیپ صاحب دلیپ صاحب ښه جي یوسف خان به یاد جی یوسف خان به یاد یوسف خان صحیح نو هغه ایډمیټ و نو زه لاړ چې پارلې هیل کې ما حسن انکل سره ناست وم نو ما ورته مې یار بچیا خو تللی دی هلته چې راشي نو بیا به ملاقات کېږي نو ښه جي نو زموږ به هلته به هغې سره ارجنټینا والا یو ښځه وه هغه ډرس ډیزاینر وه هغه هم راغلې وه ښه جي هغې سره نور څو ملګري به موږ ګپې شپې به لګولې ټیک نو دې کې زه کور کې وم چې کوم ځای کې زه ما سټې وه هلته ټلیفون راغو ټیک اصلا چې وایي هغه راغلی دی لیلاوتي هسپتال شابه زر ځان ورسوه ما ته زه روان یم هسپتال ته او زه تا ته په انتظار نو ما خپله کیمره میمره اوچته کړ مې واچولو ریډي شوم او لاړم سیده هغه پارلې هیل ته بنګلې ته لاړم هلته چې لاړم نو هغه په ګیټ باندې ګاډي کې ولاړ دي چې زه څنګه ټیکسي نه کوز شوم نو ما ته کېنه ګاډي کې شابه خالي تا ته ولاړ نو بس کېناستم کیمره مې کېښوسته چې کله هسپتال ته لیلاوتي هاسپټل کې یو هجوم و لین سره کیمرې ولاړ دي کیمره فوټوګرافر خلک دي سټارز ډېر خلک ټیک نو دې کې هغه ایڈمنسټریټر راووته لیلاوتي هاسپټل والا احسان خان ورور دی هغه د چا پلار نشي ایسارو اوس هغې پارکینګ ته مونږ ګاډی دننه کړو هغې ګاډی ودرولو نو ما خپله کیمره اوچته کړه جی چې یار نو اوس هغې مخکې روان دي ایډمنسټریټر صاحب او دا احسان خان احسان انکل دی روان دي زه د دې شاته شاته نو هغې تعارف کړو چې دا زما وراره دی ټیک نو هغه وایي چې ما سره لاس ما سره میلاو کړم چې دننه لاړم هغې لاړم ګیټ باندې چې کوم دی یو دربان ولاړ ښه جي ما ته ودرېږه ټیک ما ته دا کیمره الاو نه دی ښه جي نو هغې چې مخکې راغلم ما د وروستو نه اواز پرې وکړو احسن انکل نو هغې داسې چې وکتل چې لکه منصور نشته را سره ښه جي منصور دننه راشه که نه ښه جي مې چې دا نه پرېږدي ټیک نو ایډمنسټریټر راغلو هغه هم ورسره واپس راتاو شو ولې دا خو وراره دی ولې نه پرېږدي نو وایي چې د دې لاس کې کیمره ده او سختۍ نه منع شوې چې دا کیمره به دننه نه پرېږدي ټیک ایډمنسټریټر ورته ریکویسټ وکړو چې دا الاو نه دی ټیک نو ما ته یې چابي راکړو د خپل ګاډي دا ګاډي کې کېده ورځه ښه جي بس کیمره مې کېښوستو او زه لاړم واپس چې بیا دننه لاړو نو چې څنګه کېناستم کمرې ته ننوتم نو مینس کې دې نه غټه کمره وه جي دې حال نه غټه کمره وه ټیک ټیک بلکل مینس کې د یوسف خان بیډ پروت دی چې په هغې باندې لکه داسې هغه بیډ اوچت شوی و سایربانو هم د هغې خویندې هم وي د هغې لوریانې هم وي ډېر خاندان خلک ورسره ولاړ وو اسلم خان د دې ورور دی حسن انکل نه غټ هغه امریکا نه راغلی هم و نو هلته چې څنګه ورنه ننوتو نو احسن خان ورته ویله چې خرې عجیبه کې چې لالا دا پېژنې د ډیپلومات داسې وویل یار په اړه باندې مې خوږ لګي ښه جي پېژنم یې نه دا څوک دی صحیح زه ورته چوپ شوم نو هغې ورته وویله چې د تاجې زوی دا د تاجې وراره او د ګامې زوی وایي ته د پېښور نه راغلی مې نو ورکدم راپاڅېدو مخ سره یې راته موچې کړو
کرسۍ راوغوښته وایي کېنه دلته ما سره جوخ ټول اخوا ته ولاړې زه یې دې خوا ته کېناستم ټیک لکه دا بیډ دی ته ټول اخوا ته ولاړې زه دلته کېناستم سپیشل ټریټمنټ سپیشل نو ما سره کرسۍ باندې ناست یم نو زما لاس یې نیولی ما ته وایي پېښور حالات ته وایي پېښور کیسې میسې وایي بیا ما ته وایي انکو جبه کې به دا خبرې کوم چې دا خبره سپیشل راغله हाँ जी दिलीप साहब हम इनको के लगे دا انکو کې لګیا دی हाँ जी हाँ हाँ نو ما ته وایي یار ادھر میرے رشتہ دار ہوں انہوں نے پچھاڑنا انہوں نے فلانے کو پچھاڑنا فلانے کو پچھاڑنا हाँ हाँ نو ما یکدم ویلې مې حاجي سیاړ نه وم ما چې ویلې سیاړ نه وم نو یکدم بیا راپاسېدم وایي ته ودره بیا یې مخ سره راته مو چې ما لکه په دې څه چلو شو ایسے نه ادھر اصل میں ادھر دا وګوره دا اوس پېښور معلومیږي چې دا پېښور راغلی دی موږ ته खुशबू है फील कोल है पेखवर وایي مونږ ویو لفظ پچھاړنا وم ما م یاد کو تا م یاد کو دې م یاد کو او ښار کې دا کو ژبه کې چې کوم لفظ دی هغه سیاړ نه وم نو دې مخې سره ویل چې حاجي سیاړ نه وم آय हाय نو دا پېښور ما ته راغلی دی 2 نیمې ګنټې زما ملاقات وجي دې کې هغې سره سشما سراج هم هغه ټایم کې انټینیر منسټر و دا हाँ जी बिल्कुल لسو منټو کې روزګار کړی چې بس زما طبیعت ټیک نه دی 2 نیمې ګنټې زما دا احساس دی چې زه ورسره ناست وم او ټول د پېښور ठीक خبرې هغې به کولې چې پېښور څنګه دی پېښور خلک څنګه دي हाँ जी ډېر یاد ډېر مینه ناک سړی ښه د نیل کپور پلار جی سریندر کپور هم د ډکې اوسېدونکی و صحیح زه اوس هغې سره ناست یم د هغې کور کې زما د پلار چې کله هم راغلی زما پلار ته خامخا راغلی हाँ जी वो ठीक پېښور ته چې کله هم راغلی پېښور ته زموږ والد صاحب دکان ته خامخا راغلی ठीक او پخپو پرېوتی هغې هلته زما یو ملاقات وشو چې د آل انډیا کانګرس سینیر ایگزیکټیو کمیټي چې کومه وه د هغې ټولو کې سینیر چې کوم کس دی 2001 کې ठीक ترلوچن سنګ د هغې نوم و हाँ जी हाँ هغه هم د پېښور و ठीक زما د والد صاحب مریدانو کې و ठीक 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 दे او देना دای خدمت دې ځای نه हाँ जी 1947 کې دلته مې ته هجرت ठीक ठीक او هغه هلته اندر کمار ګجرال چې کوم کابینټ د هغې हाँ जी ټولو کې مو سینیر ایډوایزر هغه و ठीक هغه ټیم کې حالات ډېر ګډوډ وو هغه اندر کمار ګجرال ورته ویل ګجرال صاحب ورته ویل چې یار سنګ صاحب دا حالات به څنګه به کابو نو دا د هغې خپل خولې خبرې دي چې ترلوچن سنګ صاحب ठीक هغه وایي چې یار چې ګامه دلته راوغواړې که نه زما استاد آय हाय هر څه به درته ټیک هغې مشورې داسې دي چې بالکل سمان مشوره به روغه مشوره نو دا ټول حالات به دې شي ټیک شي ठीक 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 نو زه چې ورسره میلاو شوم हाँ जी ما ورته ټلیفون وکړو چې زه راغلی یم تاسو سره ملاقات کول غواړم هغه ټیم کې زما په خیال 72 73 ایئرز ठीक ایج و और दिया 2001 کې ठीक خپله ګاډی ډرایو کړو ठीक هغې زوی بار ته چېرته تللی و او وینګور یې وه ورسره وینګور کور کې وه ماشومه پسې تللی وه ठीक د خپله ګاډی ډرایو کړو راغو ابوالکلام آزاد کالج دی بمبئی کې هغې کې زه ورسره میلاو شوم ठीक نو هلته چې دلی کې سوري هلته چې زه ورسره میلاو شوم نو چې څنګه هغه ګیټ سره زه ولاړ وم زما سره یو ملګری و چې څنګه راغو نو خلک هم ولاړ دي زه ډېر کشر یم چې هغې ټایم 2001 ठीक زما څومره به 20 22 साल 22 سال نه 30 سال 29 سال 28 29 हाँ जी نو هغه 73 ایئرز 50 کالو تقریبا 15 کالو فرق دی چې څنګه راغو زما خپل ته پریوت وې ورته حیران شوم لکه په دې څه چلو نو ما اوچت کوم ما مشره ته څه کې لګیا हाँ जी हाँ دا وې ته چې ته مې ولیدې نو د خپل استاد بین راته راولګي गामा से بیا غاړه راته راکو بیا کور ته ما ته وایي سپیشل تا دپاره مسلم کوک مې راغوښتی دی د بنګالۍ دی ठीक بیا هغې ته یې اواز کړو چې راشه دې به لاس باندې هر څه مې ټول هغه چې کوم دی خوراک مې درته مسلم هغه په حساب باندې چې دا اړه کیوں نه وي چې دا تا ته څنګه جوړ کړي special treatment for a special guest نو هغې بیا هغې سره ما تقریبا 3 غنټه بیا هغه یو ورځ ما دپاره پوره هغه کړې وه هغې ډېر کتابونه هم لیکلي دي هغې ته تاریخ باندې ډېر زیات لیکلي دي ठीक هندوستان ټایمز کې هغې ډېر غټ غټ کالمونه لیکلي دي हाँ ویلا خلک نو هغه هم به ډېر دي ما تاسو ته کیسه کوله چې والد صاحب ته خو پرېږدي هغه ټایم کې ما ته زما خوراکیت هم ډېر خلکو ورته هغه ټایم کې هغه ما ته وایي پاکستان کې څه کوئ ठीक دلته راشه ټول فیملی ویزا به هم درته درکړو ठीक چې څه غواړې کور کاروبار ګاډي ماړي هر څه به درکوو ठीक تاسو دلته راشئ منې چې مشران مې هلته ښخ دي پلار نیکه مې هلته ښخ دي هغه خاورې کې صحیح زه به هم هلته ښخېږم خپله خاوره خبره خپله خاوره
صحیح زه به هلته به ځم واپس. صحیح نو دا یو ریګارډ و ما دپاره ډېر زما د والد صاحب د قربانیانو جی جی چې ما خو هېڅ هم نه دي کړي جي بقایا د دې چې کوم هغه وه خپل خلوص نه خپل هغې نه دا نو شاهرخ سره ټیک بیا هغې نه پس زما ملاقات نه وشي اوس واپس راځم خلی آو ټیک شاهرخ هلته نه پاتې شو او زه ترې ورنه خلی ملاقات نه شو هغه مې کې پاتې شو تاسو راغلئ او زه هلته سختۍ ډېرې زیاتې شوې او جی او ټیک 8 اکتوبر باندې زه واپس راغلی ما پاکستان ته 13 اکتوبر ټیک ټول لارې بندې شوې بس سروس بند شو ټرین سروس بند شو فلایټس بند شو بیا هغې نه پس شپږ میاشتو پس وایا دوبۍ څه 350 کسان راغلي چې کوم هلته تلي وو هغه هلته بانډه شو ټیک دی زما ډېر ګوډ لګو چې 4-5 ورځې مخکې زه صحیح ما دپاره احسن انکل د دلیپ کمار سوریندر کپور د انیل کپور پلار د انیل کپور مور ډېر منډه تړلو کو چې دې ته ویزا ایکسټنشن وشي خلی ټیک خو هغه هلته هغه ډپټي صاحب یادوي هغه کلکټر چې کوم هغه د ډپټي صاحب یادوي ټیک نو سوریندر کپور چې ورته ټلیفون وکړو نو هغه خارج و یار زما مې ګیسټ دی زه درته ویم لګیا ته چې دا وپېژنې نو بیا به ته په خپله ورته وکړې وایي چې حکومت ډېره سخته باندې ویلي چې چاته ویزا ایکسټنشن به نه کوي خلی زما ویزا ایکسټنشن ونه شو خلی زه چې راغلم دلی ته بیا هغې نه پس زه 8 اکتوبر باندې فلایټیز هوټل ټیک فلایټیز هوټل باندې هغه بس بتلو خلی نو فلایټیز هوټل باندې بیا واپس راغلم ټیک د ترمنځ سیاسي خلکو سره او ارباز خان سره زما ملاقات شوې دي لکه د فلم کیریئر باندې انډیا ارباز خان سلمان خان رول خلی او سنجय کپور د انیل کپور رول بونی کپور چې کوم پهلا خزه د هغې سره خلی بونی کپور او دا سریدیوی هغه شوټینګ لپاره تللي دي جی جی دی بارو او انیل کپور او مادوري سنیل شیټي خلی سنجय دت دی شاهرخ دی ټول امریکا کې خلی دا دی شو لاتلی نو دلته باندې شو ټیک نو دې دا هغې د وجه بیا زما ملاقات ونه شو واپس چې زه هلته نه ووتم نو ډېر سخت حالات بوجل دل کیسا نه بوجل دل نه زما خو خپل ټور هغه و چې ما خو خپل ټور ولګولی و ټیک ټیک چې کوم خلکو سره ملاقات مې کړو سیاسي خلکو سره ملاقات مې شوی ټیک او دغه وخت پورې ستاسو شاهرخ خان سره ملاقات شوی د وړوکوالي نه پس او چې دوه ځل پې خبر ته راغلی که نه زه زما خو ماشوموالی و که نه زه به یې اوچت کړی به زه به اوږه باندې به ګرځولم ما لپاره یو پسټل لکه دا شیشه لګه نه جي او جی او زموږ وړوکېوالی کې یو پستول به راتلو چې هغه ربړ به و نو لږ معمولي چې لون کې نو ټسټ وي نو هغه به ونښلي ټیک ما دپاره سپیشل هغې یو هغه هشت نو ما به هغې سره به لوبې وکړو ها زبردست خلی هغه به په اوږه دا تاسو شاهرخ خان اخیستی و د پېښور کې ما څه په خبره باندې مې جړل خلی نو راغو اوچت یې کړم په اوږه باندې واچولم دا د 1981 خبره دا جي 1981 ټیک 9 کالو به یم او جی او ټیک لا د 79 دی لا د 81 دی د دوه ځل او شاهرخ خان به دغه 15 کالو همداسې دی چې ټیک خلی همداسې دی زه به یا به 9 کالو به یم او یا به 2 کالو به یم دا زما په خیال 79 خبره ده او پلار سره راغلی هغه ټایم کې ما ته پسټول یې راخیستی و بیا ټس ووهه دېته ووهه دېته او بس ما به بل کار باندې ما به هغې سره به لوبې ما خوشحالو لپاره بس هغه بیا ما نه مشهور هغه به خپلې هغه ګولې نو هغه ټیم کې زموږ دومره هغه نه و نو بس هغې نه پس چې زما مور په حق ورسېدو نو زما رابطې ورسره لږې کمې دي زه لږ دې نه لرې هغه کوم هغې نه پس ملاقاتونه شو هغې نه پس نه یې شوي دي هغه دوه ملاقاتونه چې کوم شوي دي مطلب چې کوم 79 کې راغلي دي دلته دویم زمدم کې سرګرنۍ والا کور کې پاتې شوي دي 81 کې هم دې کور کې پاتې شوي چې خور سره راغلي صحیح او څومره وخت تېر یو ورځ یو ځل چې راغلی دی 20-25 دی نو بل ځل پوره میاشت تېر او چې تاج محمد صاحب هلته وفات شو نو تاسو ته رابطه څنګه شوې وه مونږ ته چې زمونږ دلته علاقه کې څه خلک نو هغه زمونږ مطلب تعلق والا خلک دي هغې یو خور راغلی وه امیډیانه نو هغې راته ویلې چې جي داسې د هغه ټایم کې خو خط به و یا ټلیګرام باندې به هغه کېږي نو هغه بیا اطلاع ورکړو چې جي تاج محمد نو بیا دلته مونږ 3 ورځې هغه څه کړي وو نو ډېر خلک مونږ ته دعوات هم راغلي چې یار د ګامې بیا اخبارونو کې هم راغلو چې جي د ګامې تحریک ازادۍ چې کوم هغه ورو ورو کشریر او تاج محمد پاک هغه ټایم کې شاهرخ ماشوم و هغه
تحریک دا والے خبره راغله چې د غلام محمد ګاما کشور او تحریک آزادۍ او خدای خدمتګار یو هغه تاج محمد دلی کې په حق ورځو ډېر خلک متداوته تاسو تعزیت دلته اخیست مونږ دلته اخیست او چې ګاما صاحب وفات شو نو تاسو مطلب چې شاهرخ خان خبر شو او جی هغه دا خبره هم هغه ډېر جوړلی و هغه به تایا ابو بیادی خاجي هغه به تایا ابو راځي تایمنی زما مورکه ته تایمنی یادې او زما والد صاحب ته هغه خوراکه ته ټوله کیسه کړې و هغه سره ډېر هغه سنبال کړي ځان سره کې خوستي او ډېر ایموشنل سړی دی شاهرخ خان او بل ګاما صاحب دی د خپل بیک ګراوند بالکل خبر دی چې زما تایا ابو دومره لوی سړی دی په سیاست کې دونه تاریخي سړی جیلونو ته تللی دی او د دې نه خبر دی لکه مطلب شاهرخ خان چې لکه ټیک ټاک مونږ داسې خلک یو تاریخي سیاسي هیناره باندې خبر باندې یو سوال کړی خاجي شاید افریدی دا چې کوم پاکستان ټیم تلو هغه کې د خپل باندې سټیج باندې خپل تاریخ یادې چې زه د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتم ټیک زما والد صاحب د کیسه خانه شوجي کتال کې زما خپلوان اوس ملتدي هم کور یادې ټیک او زما والد صاحب تحریک آزادۍ کې ډېر مجاهد سړی و ټیک او بالکل خبر دی دا چې تصویر اوچتوي تا کتابونه مو سره ښه ډېر دي بلا ډېر دي ورسره دا مې د کتونکو لپاره تپوس وکړو نور هغه چونکې د یو درنې کورنۍ سړی دی او ستاسو ماشاءالله کورنۍ ډېره سیاسي او درنه کورنۍ ده نو زه همغه فالو کوم شاهرخ خان زما د خوښې اداکار هم دی خو به طور یو هیومن بینګ او مطلب د هغه انټرویوز او هغه یو ډېر مچیور او ډېر انټلیکچوال سړی دی که نه جي نو سړی د ډېره زده کړم کوي نو هغه ته د خپل کورنۍ د بیک ګراوند د سیاست د دې هر څه پته ده دا حقیقت دا دی او دا چونکې د ګاما بابا وینه ده په شاهرخ خان کې نو هغه هم هغه هر څه یاد ساتي